ډېرو خواریو ګوتو ته ورغلی و، اوس یې هم په وچ زور په کاله کې تم کړی و. واړه خویندې، ورونه او سپین سرې کونډه مور یې داسې پرې راڅرخېدلې وو چې ته به وایې په ټولو یې د تېښتې لار نیوله. بوډا اکا یې هم ورته راغوښتی و. په وړه خواره کوټه کې درنه چوپتیا خوره وه. ټول غلي وو. ورونو او خویندو یې سن خدرې لا نه واهه. دغسې حیران یې د هوډمنې څېرې ته ځیر ځیر کتل، لکه دی چې بیخي ورته پردی وي. د هغوی داسې ورکتل ښه نه ورباندې لګېدل. له همدې امله یې غټې تورې سترګې د کوټې زاړه ټغر ته نیولې وې او نرۍ ګوته یې ورو ورو د هغه په یوه شړېدلې برخه راکښله. مور یې 2-3 ځله غاړه تازه کړه، خو هر ځل یې بې له دې چې څه ووایي، لوېدلې خیښچنې سترګې د اکا ته ورواړولې. څه یې ورو پوهول او وروسته له هغه یې د نورو په شان خپله چوپتیا جاري وساتله. دا حالت ټولو ته ځوروونکی و او دی خو یې بیخي له پښو غورځاوه. آخر یې اکا سکوت مات کړ، نرم لږ ور وړاندې شو. په مهربانه لهجه یې وویل: ګوره بچیه، دا څووم ځل دی چې مور دې په ژړا ماته راځي. ستا له لاسه رانه غواړي چې نصیحت درته وکړم، خو ما تر اوسه هر ځل یې دلاسا کړی او ورته ویلی مې دی چې زوی د نامخدا هوښیار او تعلیم یافته سړی دی، په خپله به له ځانه سره فکر وکړي. خو نه بچیه، زما خیال لکه چې غلط وښود. دا د ډېره موده وشوه او ته لا هماغسې په خپلو کارونو پسې ورک یې. نه دې له سیاسته لاس واخیست او نه له دې شاوخوا جبهو سره له اړیکو. شپه او ورځ همدا ته او همدا خطري کارونه، ان تر دې حده چې اوس بعضې وخت په شپو کاله ته هم نه راځي. دغه نه وایي چې په مور خوارې به دې څه تېرېږي. اکا یې دا وویل، بیا چوپ شو. ورو یې سترګې د مور خواته ورواړولې چې د هر خبرې ته یې په خوشامد سر خوځاوه او په هیلهمنو سترګو یې له هغه څخه د لا نورو همداسې خبرو غوښتنه کوله. لنډه شېبه پس یې اکا هم بېرته خبرې پیل کړې، هماغسې مهربانه وړاندې لاړ. زه پوهېږم بچیه چې ته تر ما په ډېرو شیانو پوهېږي، ضرور به پوهېږي. ما 1 کال هم تعلیم ونه شو کړی او ته دا د نن او سبا ښوونځی خلاصوي. که خدای کول فاکولټي ته به له خیره ځي. خو دا یوه خبره زما هم ومنه چې مور او پلار اولاد د خپلې نیکمرغۍ او اسودګۍ ته واړي، نه خدای مکه عذاب او پرېښودېدلو ته. هغوی دا ټولې خوارۍ او زحمتونه د همدې لپاره ګالي چې یو وخت یې بیا بچي د سترګو رڼا او د لاس امسا شي. له دې سره یې د مور په لاس ونیو، ویې ویل: د مور غریبۍ ته دې وګوره، ټوله ځواني یې ستاسې په پالنه کې خاورې کړه، په دې هیله چې یوه ورځ د خپلو نیالګیو سوري ته کښېني، میوه یې وخوري، نه دا چې خدای مکه ستاسې غم ته کښېني. او له لږ ساه نیولو وروسته بېرته وړاندې لاړ. ستا که هېر وي بچیه، زما نه دی هېر. ټولې خوارۍ او زحمتونه مې یې په یاد دي، ټولې سرګردانۍ او دردېدې مې یې سترګو ته نیغې نیغې کېږي. زه ښه خبر یم چې خدای بخلی پلار او غریبې مور دې څومره خوارۍ وکړلې، څومره کړاوونه یې وګالل. دې هر دم شهید مور ته دې وګوره، اوس هم د نورو مزدوري کوي چې تا تر یوه ځایه ورسوي، په دې هیله چې بیا یې ته په راحت کې، ته یې په زړ بوډۍ کې د بل له مزدوریو خلاص کې. د اکا دې خبرو یې مور پړانګ په ژړا کړه. په ژړغوني اواز یې وویل: ووایه زویه چې له سیاسته لاس اخلې، قربان دې شم. ووایه چې نور له ډاره مرګونه نه راباندې تېروي. خو د هېڅ ځواب ورنه کړ. دغسې یې سر ښکته اچولی و او د پخوا په شان یې ګوته د زاړه ټغر په شړېدلي ځای راکښله. اکا یې لومړی مور دلاسا کړه: مه ژاړه ورېندارې، مه ژاړه، که خدای کول هوښیار سړی دی، ضرور به دې په خوله وکړي. بیا یې لږ بې حوصلې غوندې ده ته وویل: وینې بچیه چې څه دې وکړه، ټول درته ژاړي. ته یو وار د دې حیوانانو سترګو ته وګوره. ټول دې خفه کړه او بېرته چوپ شو چې رښتیا یې هم په پټه خوله ژړل. دې کار پوره خواشینی کړ، خپلې سترګې یې هم راډکې شوې، خو بېرته یې ځان راټینګ کړ او بې له دې چې مور ته ور وګوري، دغسې خواشینی په خپل ځای ناست پاتې شو. څو ځوروونکې شېبې پس یې اکا بېرته خبرې پیل کړې: زه پوهېږم چې دا د بې غیرتۍ خبرې دي، پوهېږم چې باید درته ویې نه کړم، خو په دې ټولو برسېره چې بیا هم درته ګډېږم، نو خپل دلیل به ورته لرم. له دې سره یې یو ناڅاپه وپوښتل: ته څه فکر کوې چې زما به له دې سرو کفارو ښه راځي؟ او خپله یې په خپل ځواب کې وویل: نه بچیه، داسې نه ده، په خدای که مې 1 ذره خطرې راځي، دومره کرکه مې ترې کېږي لکه له خنزیره مې چې کېږي. زه پوهېږم چې ملک باید د شورویانو له شره خلاص کړو. ویم دغسې اوس چې دا خبر درته کوم، هم په خدای شه له شرمه اوبه کېږم، خو بیا هم درته وایم بچیه چې له دې کارونو لاس واخله او په خپلې کورنۍ راوګرځه.
ته څه داسې آزاد سړی نه یې چې په هر کار کې یوازې خپلې خوښي ته وګوري. تا ته مجبوریتونه در غاړې دي، تا ته سرې خولې یتیمان ګوري، زهیره مور درله غاړې ده. دوی ټولو یوازې همدا تا ته سترګې نیولې چې ته یې له دې خواریو خلاص کړې. ته خپله فکر وکړه چې که په تا خدای مکه څه وشول نو د دې غریبانو به څه حال وي. اکا یې له دې سره بیا لنډه شیبه چوپ شو، لکه چې غوښتل یې د خپلو خبرو تاثیر ورباندې وویني. خو چې د بیا هم څه ونه ویل نو هماغسې په سړه سینه بېرته خپلو هڅو ته دوام ورکړ. پوهېږم چې وطن په ټولو باندې حق لري، پوهېږم چې ته د وطن حق ادا کول غواړې، وطن ته خدمت کول غواړې، ډېر نیک فکر دی. خو بیا هم درته وایم که د داسې مقصد وي نو دې کار ته نورې لارې هم شته. دا کار په بل ډول هم کولی شي. هو بچیه، د وطن مرزا او معلم هم پکار دی، وطن ډاکټر او انجینر ته هم ضرورت لري. او مور چې د اوږدې چوپتیا ښکاره په تن کړې وه بیا د اکا په خبرو کې ورولوېده. خبرې وکړه که نه، ولې داسې چوپ یې؟ څه خو ووایه که نه چې زاره مې وچوده. دا ځل ده هم سر راپورته کړ، خواشینې یې څو شېبې ځیر ټولو ته وکتل، بیا یې سترګې په کوټه کې شاوخوا وغړولې. په مخامخ دیوال یې له پلاره په یوازیني ورپاتې میراث ټوپک باندې سترګې ولګېدې چې له ډېره وخته هلته دغسې ځړېده. پاسې ټوپک یې راواخیست، په کلکه یې وویل وطن تر هر چا زیات ګټونکي ته ضرورت لري، او په بیړه ووت.